نه منم چې په پېښور پولیس لین کې په جومات کې دا د خودکش شوی ځکه چې دا خو خودکش نه دی دا خو د بمونو مور ده پښتنو ورونو دماغ هم کار کوي دوه شیونه شوي یا خو بمونه یې ایښي د مخکې نه د ریموټ کنټرول په وجه باندې ورته ورور الوزولي او د ښه په پروګرام سره چې خلک مونځ ته ودرېږي تقریبا 400-500 کسان ته مونځ ته ودرېږي چې څومره زه راپورټ لرم او یا خو د ډرون نه ایستلې د دې دواړو د پروګرامونو نه علاوه بل کار نه دی شوی ځکه چې موږ افغانستان کې موږ دا شی لیدلی 20 کالو کې چې خودکش څومره نسخان کوي او څومره نسخان نه کوي نو راځئ اول در باندې د دا دوه وړې ویډیوګانې ګورم بیا قضاوت په تاسې پرېږدم او بیا درته خبرې کوم چې غواړئ چې خپلواکي والئ غواړئ چې ازادي والئ غواړئ چې خدای مهربانه وینې بندې شي څه کول موږ لرو بر افغانانو پښتنو ته پکار دی اول دې ته جومات ته نظم په محراب کې راته بم ایښی دی یم مورې ستا پر لمن مونځ کوم قبلېږي او نو ستاسې خپله لږ سوچ فکر وکړئ چې خودکش څومره مواد یو سړی به څومره مواد ځان پورې وتړي ځه 50 کیلو 40 کیلو 10 کیلو دې نه زیات خو نشي وړی که نه نو دا خو تقریبا په 100 کیلو بمونه دا څنګه دې سړي ځان پورې تړلي دي دا بالکل دروغ دي او دا د پنجاب ادارې ښه په پروګرام سره کړی دی او د ډالرو دپاره کړی چې ستا وینې همیشه یې خرڅې کړي او بیا ستا د وینو سودا شوې ده بل پښتنو ورونو 2 کاله مخکې مې درته دا خبره کړې که چېرته موږ لر او بر پښتانه چې غواړو چې په خپلواکۍ کې چې غواړو چې زموږ وینې بندې شي نو د دې پنجاب نه به ځان خلاص کوو تر څو پورې چې زما پښتنو ورونو 2 خبرې مې درته ښه په جار مې درته کړې او بیا درته کوم چې تر څو پورې لوی افغانستان نه جوړ شوی یا ځان ته پښتونستان نه جوړ شوی او دا لنګمار هم په دې اټک باندې نه اړولي دا زما دا ویډیو بیا یاد ساته نن د جنوري 1 تاریخ دی 2023 کال که تا زمانه ښه ورځولې ده یا پښتونه همیشه به دې لکه شان دې خرڅوي 15 کاله کېږي چې ته غلام یې ستا نه قسم دی چې هغه دومره بنګالیان دي هغه هم دنه تکړه دي خپل ازادي خپلواکي واخیسته پاکستان تا ته ازادي نه درکوي ته د غلامي پنجاب د امریکې او د برطانیا غلام دی او ته د پنجاب غلامي اوسې مهربانه تباه او برباد کړو لر او بر پښتانه افغانان تباه او برباد کړو او چې تر څو پورې موږ دا ازادي نه اخیستې او دا تورمخ هم په اټک نه اړولې په تا باندې قسم کړي چې نه ستا بچیان ښه ورځ ویني نه ستا خور میندې ښه ورځ ویني همیشه به د سعودي مسافري کې همیشه به د دوبۍ مسافري کې همیشه به ستا مهربانه ښکلی سوات به دنه پاتې ښکلی وزیرستان به دنه پاتې ښکلی ممن به دنه پاتې او تل مدام به محتاج او ذلیل او تباه او بربادي راوچت شئ مظاهرې د قرآن دپاره ټیک ته مظاهرې تاسې وکړئ ښه خبره ده په سیریزن کې راوچت شئ د خپلواکۍ دپاره اټک ورته بند کړئ د اټک پل او ورته وایه چې پنجابکه وهوړه دا زما د پلار نیکه خاوره ده دا د احمدشاه ابدالي خاوره ده دا د فخر افغان باچا خان خاوره ده دا د صمد خان خاوره ده دا د میرزلي خان خاوره ده دا ټول پنجاب خاوره نه ده په دې باندې 15 کاله کې قبضه کړې ده او عدم تشدد او پلانې او بستانې راوځئ ټول پښتانه یو ځای شئ او د انقلاب چغې ووهئ د ازادۍ چغې ووهئ او که دا نن ونه والي همدغه شانې به تاسې به په دغه شانې بمونه الوځئ همدغه شانې به ستاسې وینې خرڅوي ګټه به د پنجابي نن هر پښتون ته معلومات وشو چې څه مې ویلې الحمدلله ټول رښتیا شو انقلاب چغې او د ازادۍ چغې او انشاءالله چې تاسې به هم په ارام هستئ لر او بر به ټول په ارام باندې به انشاءالله خلک بل ته کاروبار راځي ته راځي خدای